د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د نګین الغیاث تلویزیون درنو لیدونکو او په ځانګړي ډول د ځوان فکر خپرونې مینوالو په سلامونو مارکلی کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی بیا هم د یو بلې خپرونې سره ستاسو درنو عزیزانو په چوپړ کې د نن ورځې خپرونه مو د هدف ټاکنې په موضوع باندې ده چې څنګه یو هدف وټاکو او د ژوند لپاره هدف څونه مهمه دی. په دې اړه به ښاغلي انجینر زلمي شیواني سره چې یو فعال ځوان او یو مسلکي انجینر دی د سره به بحث وکړو چې د ژوند کې هدف څونه مهمه دی او هدف ټاکنه څونه مفیده تمامېدلی سي د اهدافو ته د رسېدو لپاره. نو شیواني صاحب ډېر ښه راغلاست. مننه ښاغلی کاکړ صاحب. زه هم د دې فرصت څخه په ګټه اخیستلو غواړم چې ستاسو درنو لیدونکو ته د سلام او نیکې هیلې وړاندې کړم. مننه شیواني صاحب. د لومړۍ پوښتنې په حیث غواړم در څخه وپوښتم چې ستاسو له نظره د هدف ټاکنه په ژوند کې څونه اړینه ده او څونه مهمه ده؟ بلکل. تر هر څه د مخه اجازه راکوي چې لیدونکو ته دا هدف یا موخه توضیح کو چې لیدونکو په دې باندې پوه شي چې موخه یا هدف څه ته وایي او څه مفهوم لري. موخه یا هدف عبارت له هغه مطلوب پایله ده چې ټول کړنې یا فعالیتونه د هغه په لور هڅول کیږي. نو له همدې له کبله موخه یا هدف د ژوند د ورځني یا اوږدمهاله په کارولو باندې ډیر مثبت اغیزه درلودلی سي. څرنګه چې که چیرې یو ځوان یا یو وګړی د هیواد خپل په ژوند کې فعالیت ونه لري یا موخه ونه لري، کومه واضح یا کومه مشخص موخه ونه لري، دا په دې معنا ده چې تاسو یو سفر لرئ خو مقصد مو نه دی معلوم. کله چې مقصد مو معلوم نه وي نو دا واضح او طبیعي خبره ده چې کوم ځای ته هم نه رسیږي. نو کله چې تاسو کوم ځای ته ونه رسیږئ نو هغه تاسو ته اړین نه دی چې د کومې لارې څخه تګ کوئ. نو چې ستاسو لاره یا جهت واضح نه وي نو دا طبیعي خبره ده چې تاسو په یو نامطلوبه حالات باندې قرار لرئ. کله چې د یو نامطلوبه حالات باندې مو شتون درلودی نو دا به په پایله کې لاسته راوړنه نه لري. نو هر ځوان ځان په دې باندې مکلف وبولي چې خپل د ژوند په چارو کې ځان ته په لومړی سر باندې په لومړی ټکي باندې ځان ته دې موخه وټاکي، ځکه چې موخه د ژوند د بریاوو یوازینۍ لاره ده چې په دې باندې انسانان هڅوي چې خپل د ورځني چارو باندې هغه مسیر مشخصه یا واضح وي یا زیار وباسي، کوشش وکړي او پلان ولري، برنامه ولري دې ته چې خپل ژوند چارې په بریالیتوب سره په مخ بیایي. مننه شیواني صاحب. شیواني صاحب د دویم پوښتنې په حیث غواړم در څخه وپوښتم چې د خپل هدف په څو ډوله دی؟ ډېر ښه پوښتنه دې وکړه. هدف په عمومي ډول باندې په دوه ډولو باندې ویشل شوی دی چې یو لنډمهاله موخه یا هدف ورته ویل کیږي او په دوم قدم کې اوږدمهاله موخه یا هدف لرو. اوږدمهاله هدفونه هغه هدفونه دي چې د ژوند د پیل څخه حتی ویلی سو چې تر پای پورې دا دوام لري. که د بیلګه په توګه ووایو چې اوږدمهاله هدفونه څه ته وایي، که چیرې یو ځوان غواړي چې خپل په چارو کې یو ماموریت ترلاسه کړي چې هغه په دې ماموریت کې خپل د هغه ژوند چارې په مخ بیایي او دا اوږدمهاله دی تر هغه پورې چې یو ځوان 40 کاله خپل په عمر کې باید د خدمات ملکی خدماتو د قانون په اساس باندې 40 کاله باید یو وګړي د هیواد خدمت وکړي او خپل عمر یې 80 کلن عمر ته ورسوي تر څو چې د تقاعد ته واچول شي. نو
دغه جریان دغه لړۍ دا اوږد مهاله هدف دی. یعنې دی خپل په ژوند کې خپل په چارو کې اوږد مهاله هدف وټاکله چې دی په دغه ماموریت سرته رسوي او تقاعد ته هڅول کېږي. دغه یو اوږد مهاله موخه ورته ویل کېږي. او لنډمهاله موخه یا هدف هغه د یو پول په حیث د یو پول په شان د اوږدمهال هدفونو د لاسته راوړلو یا د ترسره کولو په شان حیثیت لوبوي. هغه ته لنډمهاله هدف ویل کېږي. لکه د ورځني چارې ترسره کول چې اوږدمهاله هدف د هغه په ذریعه باندې لاسته راځي، دغه ته لنډمهاله هدف ویل کېږي. مننه شواني صاحب. د خپل ځینې خلک هدف ټاکي، هدف ورته وټاکل سي خو د هدف لپاره کار نه کوي. ستاسو په نظر کله چې هدف وټاکل سي هدف ته د رسیدو لپاره باید څه وسي؟ ډېر اړینه دا دی چې اول په لومړي سر کې خو یو ځوان باید هغه خپل هغه موخه یا هدف وټاکي چې دی ورته علاقه لري، شوق ورته لري، چې په نیمه لارې کې دا ورڅخه پاتې نه سي. دا باید هغه ځوانان څرنګه چې پوهان هم په دې اړه باندې په نام د چارلز که اشتباه ونه کړمه چارلز یو روانشناس و، په دې باندې خپل هغه څارنې یا تحقیقات د پوهانو یا متخصصینو سره یې کړی دی. دوی په دې نتیجه رسېدلی چې هره بریا د یو فعالیت یا دنده څخه پیل شوی دی چې په هغه کې موخه یا هدف واضح دی. کله چې د ژوند په چارو کې هدف واضح وي زموږ مسیر واضح ده چې موږ هغه ته وهڅول سو تر هغو چې هغه خپل موخې ته ورسېږو، خپل هغه کړنې ترسره کړو تر څو چې خپل هغه غوښتنې چې لرو هغه ته لاس کړو. مننه شواني صاحب. ډېر ځوانان داسې دي چې هدف ټاکي خو ډېر ژر بیا خپل د هدف څخه د رسېدو نه ناامیده کېږي او هغه پرېږدي. هغو ته ستاسو توصیه څه ده چې دوی ولې باید د هدف څخه ناامیده سي او څه باید وکړي چې خپل د هدف ته د رسېدو لپاره ناامیده نه سي؟ ما مخکې هم اشاره وکړه چې لومړی هر ځوان یا هر وګړي د هېواد چې غواړي خپل په ژوند کې بریاو ته لاره وموندي نو هغو ته اړینه دا ده چې لومړی دوی د هغه هدف وټاکي چې دوی ډېر ورته علاقه لري، دوی ډېر هغه ته لیوالتیا لري. ځکه چې دی که چیرې یو سکالو ته دوی یو موضوع ته دوی لیوالتیا درلوده، علاقه درلوده، شوق درلوده، بیا هغه په زغرده په ډېر زیار او کوشش باندې هغه ته لیوالتیا لري او هغه به تر پای پورې به هغه ته دوام ورکوي. خو زه هغه ځوانانو ته چې د موخې په لړۍ کې دوی ناامیده کېږي هغو ته زه دا لاره پیشنهادوم چې دوی د لومړی د ځان څخه د پوښتنه ولري، چې دغه پوښتنه د ځان څخه وکړي چې آیا دغه موخه یا هدف چې ما ټاکلی دی زه پر حق یم؟ آیا زه پر حق یم چې د دغې موخه څخه زه ناامیده وسم؟ که یا زه د ځان څخه ډیر تر حد زیات توقع لرم؟ کله چې دا پوښتنې د ځان سره مطرح کړي نو دته به هغه د حل لاره پیدا سي او ناامیدي به هم ټیټه سي. او بله ځوان باید که هر وګړي د هېواد غواړي چې خپل په چارو کې موخه ولري دا باید د موخه د یو تخیلاتو په شان باندې دا یو لاره ده د حل لاره ده د تخیلاتو شان باندې دا باید خپل په ذهن کې داسې یو تصویر وګرځوي چې کله دغه موخه دی ټاکي داسې یو تصویر ولري چې کله چې زه دې مرحلې ته ورسېدم څه به کوم، دې مرحلې ته ورسېدم. دا تخیلات انسان ته انګېزه ورکوي او دا مسیر لا دته په ښه دغه باندې په ښه واضح توګه باندې ښکاره کوي او دی هڅوي ودې ته تشویقوي ودې ته چې دی خپل هغه موخې ته ادامه ورکړي، ناامیده نه سي او تر هغو چې خپل موخې ته ورسېږي.
یوه بله پوښتنه چې شاید لیدونکو سره دا پوښتنه ډیره مطرح وي هغه دا ده چې اکثره ځوانان دي پوهنتون وایي درس وایي خو نه پوهېږي چې دا درس څنګه وایي حتی د کانکور د امتحان په ورځ چې پوښتنه ورڅخه وکړي چې کومه رشته وایي کوم رشته انتخابوي دوی به دا درته وایي چې والا وبګورن سون نمرې راوړم د دوی څخه داسې معلومیږي چې دوی کوم خاص هدف نه لري کومه خاصه رشته یې نه ده انتخاب کړې خو که دوی ته ووایي چې راتلونکي که غواړې څه وسې طبعا چې د دوی په ژوند کې به یو خیال وي چې دا به کېږم خو هیڅ وخت هغه مسلې ته پام نه کوي وخت نه ورته یږدي چې ورته ولې دا ستا ارزو ده ته ولې وخت نه ورته یږدي وایي دې ته زه د رسېدو لپاره نه یم اماده دې ته به زه ونه رسېږم نو هغه ته کار نه کوي حال دا چې د ده د رویا څخه د ده د ژوند څخه یوه لویه ارزو او لویه هیله دا ده چې هغه مقام ته ورسېږي خو کار نه ورته کوي ځکه چې په ځان کې دا توانایي نه ویني ستاسو نظر څه دی داسې ځوانان باید څه وکړي واقعیت هغه ارزو او خیال پرېږدي که یا که وغواړي هغه ته رسېدلی سي بالکل داسې په ټولنې کې د پوهاندو هغه تحقیقات یا څېړنې په لړۍ کې دا ښکاره شوی دی چې د ټولنې د سلو هغه ولسونو کې 8% کې بریاو ته لاره هواروي او خپل بریاو ته لاسرسی پورې کوي نو دا هغه ځوانانو ته چې هغه خپل تخیلاتو هغه خپل غوښتنې ته یو واضح او یو قاطع موخه ونه لري دا به په هیڅ ډول باندې نه یوازې چې دوی خپل هغه موخې ته ونه رسېږي بلکې دوی خپل به په ټولنیزو چارو کې به په یو نامعلومه حالات کې قرار لري چې تل به د ده څخه لاره ورکړي او موږ هم په داسې یو له بده مرغه په داسې یو ټولنې کې قرار لرو چې د دې هېواد اکثره وګړو څخه چې پوښتنه وکړي وایي لاره راڅخه ورکه ده هغه اصلي عامل هغه اصلي دلیل هم دا ده چې دوی خپل په ژوند کې موخه یا هدف نه دی ټاکل تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې یو ځوان په یو پوهنتون کې شامل سي او پوهنځي ته خپله کړي کله چې د هغه تخصصي دغه پوښتنه وکړي وایي والا تر اوسه ماته دا واضح نه ده او دا تصمیم مې تر اوسه لا نه دی نیولی دا باید د مخه خپل هغه مخه وټاکي چې هغه واضح اوسي هغه د ده تګلاره کړنلاره باندې باید دی ځان وهڅوي تر څو چې هغه خپل مخه چې دی لري هغه ته ورسېږي په راتلونکي کې کولی شي چې اوږدمهاله موخې ته ورسېږي او خپل هغه هیلې هغه امیدونه پوره کړي ځینې وخت په زموږ خصوصي په ټولنه کې یو داسې یو بد رواج دی چې زوی ته او کشر ته مشر هدف ټاکي یا پلار هدف ورته ټاکي یا ورور مثلا که همدغه د پوهنتون مسلې ته راسو پلار به ورته چې ته به طب وایه هیڅ وخت دا نه پوښتي چې زویه ته څه شی وایه حتما ورته ته باید طب ووایه یا مشر ورور دا خبر ورته کوي دا څونه بد اغېزه لري د ځوان په ژوند باندې که یو ځوان خپل په ژوندانه چاپیریال کې دی په لومړي سر کې موخه وټاکي د موخه د مزایاو څخه یو همدا وي چې دی موخه د دې باعث ګرځي چې دی استقلال وي استقلال ولري خپل په ژوند کې یا خپلواک وي خپل په ژوند کې خپل په ټولو چارو کې د تصمیم نیولو په برخه کې د استقلال د هدف یو ټکی هم دا دی هغه مثبت مزایا هم دا ده چې هر ځوان چې خپل په ژوندانه چارو کې موخه وټاکي هغه دغه موخه د دې باعث ګرځي چې د خپل په تصمیم نیولو کې خپل په چارو کې د خپلواک اوسي نو له بده مرغه تاسو هغه ځوان هیڅ وخت څوک نسی ورته سرنوشت ټاکلی چې دی خپل په ژوند کې موخه یا ټاکنه ولري ځکه چې دی هغه خپل دید یا خپل لوري ته ګوري چې هغو ته د هڅه وکړي چې تر هغه ته ورسېږي نو کله چې یو بل څوک راسي چې دته هدف وټاکي دته موخه وټاکي یا دته کم هغه تحصیلي رشته چې تاسو مخته وویل دته وټاکي دا خو د مخې او د هدف سره په ټکر کې دی ځکه چې هدف په لومړی سر کې باید واضح اوسي او د هغه مزایاو څخه یو هم دا دی چې دی باید خپل په هغه
ټاکنو یا هغه خپل په هغه هدف ټاکنو کې دی باید خپلواک اوسي. نو کله هغه ځوان زه فکر نه کوم چې څوک ورته اوس وایي موخه وټاکي چې هغه د دې نه مخکې تر دې نه مخکې هغه خپل موخه ټاکلی وي. نو زه فکر نه کوم چې څوک ورته اوس وایي هغه بریاوې ته هم لاس هواری او بریاوو ته هم لاره موندي چې دی د مخه ځان ته مخه وټاکي. دغې مسلې پسې مربوطه یوه بله پوښتنه مطرح کېږي چې ځینې ځوانان دغه د پلار ورور یا د مشر په ټاکنو سره سخت مخالف دی چې هغه د ته هدف ټاکي، خو د مخالفت یا د ناویلو توان نه لري. دا یو نوع بې احترامي د په نظر دا یو نوع ګناه ورته معلومیږي چې زه څنګه پلار ته وایم چې نه زه دا کار نه کوم. ستاسو له نظره هغو ځوانانو ته اساسا ستاسو توصیت څه ده چې دوی باید هغه هدف چې نور ورته ټاکي هغه پلي کړي یا د هغو په مخالفت کې واقع سي او خپل ځان ته خپل هدف وټاکي؟ هغه ځوانان چې خپل په چارو کې د موخې لرونکي دي یا موخې د مخه ټاکلی دی، هغه یې په یو ډیر استدلال او منطق سره کولی سي چې مشر ته دغه وضاحت ورکړي چې پلار جانه یا ورور جانه ما د مخه خپل موخه واضح کړی دی او خپل موخه مې ټاکلی دی، زه دغه موخه لرم چې زه باید دغه ته ورسېږم. کله چې پلار مور یا هغه د کور هغه غړي د فامیل د کورنۍ هغه غړي چې تر د مشران دي، زه فکر نه کوم چې د ده سره به مخالفت وکړي کله چې دوی هغوی ته خپل هغه مخه وړاندې کړي، هغه مخه دوی ته تشریح او توضیح ورکړي چې د ده بریاوې پکښې. تاسې دا هیر نه کړئ چې هره بریا د یو فعالیت یا د هغه کړنې څخه لاسته راغلی دي چې په هغه کې موخه یا هغه هدف واضح. نو له دې له کبله هغه ځوان ته زما دا مشوره ده، زما دا نظر دی چې لومړی دې په ډیر منطق او په ډیر وضاحت سره کورنۍ هغه کسان چې د سره په مخالفت کې دي هغو ته دې وضاحت ورکړي چې زه غواړم دغه موخې ته د رسېدو لپاره لا حتی د هغو څخه دی کولی سي چې مرسته واخلي. نو انشاءالله چې به زه فکر کوم چې دی د یو منطق او استدلال سره خپل هغه مشرانو ته وضاحت ورکړي. زه فکر نه کوم چې د سره څوک به په ټکر کې واقع سي. دا د مشرانو همکاري او کومک تاسو مفید تمامیږي هغه اصلي مشروع اهدافو کې که هغه د دوی څخه ملاتړ وکړي طبعا چې دوی به بیشتره کامیاب وي. دا څونه نقش لري؟ مثلا د میرمنې نقش د خاوند تر شا د اهدافو ته د رسېدو لپاره یا د پلار لاس یا د ورور لاس، دا څونه مفیده ده؟ د ځوان لپاره څونه نیرو ورکوي چې د خپل اهدافو ته ورسېږي که د ده د اهدافو څخه هغه ملاتړ وکړي؟ بالکل انسان د هغو موجوداتو څخه دی چې خپل انسان که تعریف کو یو ټولنیزه موجودات څخه ګڼل کېږي چې الله تعالی انسانان پیدا کړي دي. هیڅ وخت ټولنیز موجودات یو د بل تر سیوري لاندې نشي کولی چې پرته د دې له ژوند وکړي. په یو مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې زوی په پلار باندې تړلی دی او پلار پر زوی باندې، همدغسې لور پر مور باندې او دغسې یو د بل سره لاس ورکوي تر څو چې خپل هغه د ژوندانه موخې یا اهداف ترسره کړي. نو له همدې کبله د کورنۍ ته اړینه ده چې خپل د ځوانانو خپل د هغه ماشومانو ملاتړ وکړي چې دوی خپل هغه موخې ته ورسېږي، یا هر انسان چې په ژوند کې خپل د ژوند چارې په مخ بیایي. دا طبیعي خبره ده چې یو بل ته سخت اړتیا لري چې یو د بل ملاتړ وکړي تر څو چې خپل موخې ته ورسېږي. یو د هدف ټاکنې کې ځینې وخت داسې کېږي چې ځینې اهداف یې خاص نرانو ته کړي او ځینې اهداف یې ښځو ته کړي دي. حتی یو ښځه مثلا که چیرې تاسو لیدلي دي زموږ په ټولنه کې د انجینرۍ سره مینه لري، خلک د دې هغه ارزو او هغه مینه داسې په بله سترګه ورته ګوري چې ته خو یو مېرمنه یې ته نسې کولی انجینره سې. او دا انجینرۍ
رشته یې مختصه کړې ده د نارینهو لپاره، یا مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه یې د ښځو لپاره مشخصه کړي دي. ستاسو له نظره دا څنګه موضوع ده، یا دا غلطه موضوع ده، دا سمه موضوع ده؟ د هدف ټاکنه کله چې یو مېرمنه د یو رشتې سره مینه لري هغه ته باید په څه سترګه وګوري؟ واقعا هغه د رشته د نرانو پورې ربط لري که یا؟ له مده مرغه زموږ د ټولنې هغه ناخوالې چې زموږ په ټولنې کې شتون لري د دې باعث ګرځېدلی چې د ځینو اهدافو یا ارمانونه ګل کې هغه خپل اهدافو یا خپل موخې ته ونه رسېږي. چې یو هم دغه چې تاسو اشاره وکړه دغه دی، ځینو مېرمنو ته که چیرې انجینري پوهنځی وټاکي هغو ته ویل کېږي چې دا انجینري پوهنځی مېرمنو ته نه دی. او زموږ د ټولنې هغه ناخوالې، هغه څه چې زموږ په ټولنې کې شتون لري هغه د دې باعث ګرځېدلی چې ښځې ونسي کولی چې خپل هغه موخې یا اهداف ته ورسېږي. دا هغه ناخوالې د دې ټولنې دي. نو زما توصیه هغه مېرمنو ته دا دی، افغان مېرمنو ته، چې خپل په چارو کې، خپل په ژوندانه چاپېریال کې ځان ته په لومړۍ توګه موخه وټاکي چې د هغو خوښه وي. د موخه او اهداف یو صفت هم دا ده چې باید هغه څه وټاکل سي چې د هغه شخص علاقه ورته وي. نو ستونزې خامخا زموږ په ټولنې کې سته، دا به انشاءالله په ورومرو چې د ټولنې هغه عامه پوهاوی اوچت سي، ولاړ سي، انشاءالله ورومرو به دا ستونزې او مشکلات انشاءالله حلیږي. ځینې مسایل بیا نور دي د ځوانانو ته د هدف ته رسېدو لپاره چې خنډ ګرځي. هغه یو غټ موضوع دا ده چې د ټولنیز او فرهنګي مسایل دي. مثلا که پخواني دود و دستور سره سم یو مېرمن چې راځي ژورنالیزم وایي، مثلا د ژورنالیزم رشتې ته راځي، هغه خپل د رشتې خلاف کار کوي چې وخت ورته ولي ته خو د ژورنالیزم فارغه یې، وایي ولا زما ټولنه او زما کورنۍ ماته دا اجازه نه راکوي چې زه رسنۍ د لارې څخه ځان وښیم. نو هغو ته ستاسو توصیه څه ده چې دغه خنډ مات کړي که نه؟ بالکل، ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې ناوره دودونه او هغه څه زموږ په ټولنې کې له بده مرغه شتون لري چې د ځینو کدرونو د بریاو مخنیوی کوي. نو دا اړینه ده چې هر څوک خپل د ژوند په چارو کې دا داسې خنډونه مات کړي او خپل موخه وټاکي او خپل موخې د رسېدو لپاره هڅې، زیار او کوشش وکړي او ځینې ستونزې او مشکلات هم وګالي تر څو چې یوه ورځ د یوه کولی سي هغه خپل موخې او خپل هغه ارزوګان ته ورسېږي. دغه هدف ټاکنه خو تر ډېره حده پورې مفیده واقع سوې ده او موږ بحث هم په دا خاطر و چې باید هدف وټاکل سي. خو ځینې وخت متاسفانه ځینې خلک، ځینې ځوانان یو هدف داسې په معتادي سره په انتخابوي چې بغیر د هغه هدف بل کوم هدف نه لري. مثلا که چیرته د یو ځوان ارزو او ایله دا وي چې باید د پوهنتون استاد سي، خو هغه ځینې محدودیتونه لري او هغه په هغو محدودیتونو په اساس دی نه رسي هغه هدف ته، نور هدف به له ورڅخه پاتې سي. دا څنګه کیدای شي چې باید اصلا ځوان یو هدف باندې دونه تاکید ولري چې حال دا چې هغه ته د رسېدو لاره ناممکنه وي، وخت تیر وي یا بل مسله مخته راسي، دی باید بل هدف ونه ټاکي که یا پس د هغه هدف سره د خاورې کېدو په اساس د نور هدفونه خاورې سي؟ هر انسان خپل په ژوند کې یو هدف فکر نه کوم چې ولري، خو هدف مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په دوه ډوله دی، ورځنی یا اوږدمهاله دی او په بخښنې سره لنډمهاله دي او اوږدمهاله دي. هغه اهداف د ترسره کولو دپاره دی باید خپل د ژوند د بریاو چې تاسې مخکې اشاره ورته وکړه چې دی د یو هدف سره دی د ده په مخ کې خنډ جوړېږي یا هغه ته نه رسېږي، دی به د خپل د ژوند
چارې داسې سمبال کړي چې دی خپل په ژوند کې نور مخې هدفونه هم ولري چې د دې په څنګ کې نورو ته که یو هدف ته ونه رسېدي بل ته لاره هواره کړي. ځینې ځوانان داسې دي چې د هدف ته د رسېدو لپاره نامشروع لارې انتخابوي. مثلا داسې فکر کوي چې د مشروع لارې به نه رسي. هغو ته ستاسو توصیه څه ده چې دوی باید دا کار ونه کړي که څنګه؟ ما مخکې اشاره ورته وکړه چې تر هر څه د مخه باید یو موخه یا هدف واضح یا مشخص وسي. نو له دې کبله هغه ځوان چې له بده مرغه نامشروع لاره خپله کوي دا نه یوازې چې خپل هغه مخکني موخ ته نه دی رسېدلی، هم یې خپل وخت ضایع کړی دی، هم هغه لګښت چې پر هغه هدف باندې دی لګولی دی هغه یې هم ترلاسه ورکړه. دا دوه اړخ د ده څخه پاته سوه. یو خو دی هغه مخکني موخه د لاسه ورکړه، یو دی چې په یو نامشروع موخه باندې دی بوخته. دا خو ډېر په وضاحت سره ښکاره دی چې دی هغه مشروع مخې ته دی نسی لاره پیدا کوله. دا خو واضح خبره ده چې د هغه غیر مشروع هدف ته ترسره کول دپاره خو دی طبعا چې دی ناکامه دی. نو په دې باندې یو ځوان دی باید فکر ودې ته وکړي، وسې فکر ولري، وسې برنامه ولري چې دی هغه مشروع مخه چې مخکې تر مخکې ټاکلی دی هغه ته خپل زیار او کوشش وکړي. دا نه یوازې چې دی د هغه ځوانان چې نامشروع مخ ته خپله کوي هغه نه یوازې چې خپل هغه اصلي اهداف پرېږدي بلکې د خپل په دا نورو دغه باندې هم ناکامه وي. هر څه معیار لري. ستاسو په نظر هدف ټاکنه کوم معیار باید ولري چې څه چې سړی ټاکي هغه باید په کوم معیار سره وټاکل شي؟ دا ډېر مهمه. د ژوند د هدف ټاکنه لپاره ځینې معیارونه وضع سوي دي چې په عموم ډول باندې دا دوو اړخو ته باید یو ځوان د هېواد یو وګړی چې غواړي خپل په ژوند کې موخه یا هدف ولري باید دې ته پام ولري. یو دا چې دی باید هغه موخه یا هدف انتخاب کړي چې دی ورته شوق، علاقه، مینه لري. ورته تر ده اول ټکی دا دوم ټکی ډېر مهم دی چې هغه دا دی چې دی باید هغه موخه انتخاب کړي چې هغه دی وارزوي، دی هغه وتلي چې دی اول دی شخصا دغه موخ ته څومره اړتیا لري، وروسته د دې ټولنې دې ته څومره اړتیا ولري. کله چې دی دا وارزوله بیا په نتیجه کې دی وګوري چې دی په ټولنې کې یا د ده شخصا د ده دپاره دی څومره ارزښت لري. کله چې دا دوه اړخ دی و دې دوه اړخو ته دی په زغرد سره دی پام وکړي نو دا معیارونه دي دی په نظر کې ونیول سي. نو په هغه صورت باندې نو دغسې یو معیاري موخه کېدای سي چې د بریاوو ته ډېر هغه فیصدي دغه یې ورچاټ وسي. د خپرونې د پای شوبې دې ستاسو وروستی پیغام څه دی لیدونکو ته؟ زما وروستی پیغام ټولو هیوادوالو ته او لیدونکو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته دا ده چې خپل د ژوند په چارو کې موخه یا هدف وټاکي، چې داسې یو هدف وټاکي چې هغه د یو هدف معیارونه ولري او خپل په اهدافو باندې دوی ډېر هغه اعتماد یې لوړ وسي تر څو چې هغه خپل هدف ته ورسېږي. داسې دې ونه کړي خدای نکرده چې د یو داسې هدف وټاکي چې هغه په نیمه لاره پرېږدي او د ده مینه نه وي ورسره او خپل په ټولو اموراتو کې د یو هدف په درلودلو سره دی په مخ بیایي تر څو خپل هغه بریاوې هغه غوښتنې ته لاره هواره کړي چې د ده په ذهن کې دی او د ده غوښتنه او د ده سره تل د یو خیال په څیر پاته نسی، په یو واقعیت بدل سي. مننه شیواني صاحب چې زموږ دعوت مو ومنه، خپرونې ته راغلاست
الله مو هرکله راوله. او درنو لیدونکو ستاسو څخه هم یوه نړۍ مننه چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل واست. په الله تعالی مو سپارم.